جوړ په خیر ملګرو. نن غواړم د یو مسلمان په خلاف باندې یو څو خبرې وکړم. د یو مسلمان، د ډېرو مسلمانو نه، د یو مسلمان په ضد باندې یو څو خبرې وکړم. ودرېږه خراب څه. شیر بهادر ارغوانه مته ته یوه غره وکړم. تا ته زنګ نه درځي، ته دغه پیج نه لایک کړې، څه خبره ده؟ هلو السلام علیکم. جوړ په خیر صاحب. خیر زیات خلک جوړي کور ودان هلو आवाज نشته و اواز دی ورته. تاسو کوم مسلمان نیوکه کوئ؟ همدا اوس مو ویل چې زه په یو مسلمان نیوکه کوم. څوک نیوکه دا نه یو دلیل یې دلیل دا ده، نن یو مسلمان په لایف کې راغلی و، هغه وویل چې هغه د افغانستان دغه ملا و، هغه ویلې وایي د ټول افغانستان د اوسني مسایل چې دي د عادي مسایل دي، خو تر ټولو غټه مسله چې په افغانستان کې راپورته شوې ده هغه دا ده چې په افغانستان کې خلک ملحد شوي دي. او بیا یې دې تر څنګ دا هم وویلې چې ملحدین چې دي هغه بالاخره په مور او خور او دغه شته احترام نه لري، او له هغوی سره هر ډول رابط چې دوی وغواړي دوی ته دا حرج نشته. عادي خبره ده ورته. صحیح ده؟ اورې اورم. ښه ته دا خبره منې ورسره؟ نه یار، زه خو دا خبرو سره نه منم. زموږ زیاتره ملایان چې دي، زه اصلا په دې ملایانو په زیاتره باندې اعتبار هم پکار دی چې زموږ ملایان ناپوهه دي. صحیح عالمین موږ نه لرو. ګوره دا حقیقت اوس وخت یګان حساب کې ته په حق یې. په دا اوس وخت کې په افغانستان کې ډېرې بدې پېښې رامنځته شوې دي. په ځای داسې په دغه مسایلو باندې خبرې وکړي او د اسلام له نګاه نه دغه شی تقبیح کړي یا یې وغندي، نو دوی بیا بېرته راځي دغه توجیه لپاره وایي چې یا یې خپله توجیه کوي او یا د دغې مسلې د اګنور کولو لپاره دوی راځي هغه اسلامي معلوماتو بل نورې خبرې کوي، یا د ملحد نوم اخلي، په هغه باندې خپل فوکس کوي په دومره اساسو مسایلو کې، او بیا ډېر بد توهین کوي. ارغوان ته زنګ نه درځي، ته کولی شې دغه پیج لایک یا ماته هغه د کیمرې هغه وښیې نښانه، هغه کلیک کړي، زه به یې ته راواخلم. صحیح ده؟ شیر بهادر ارغوان ته لاړ. خو زه هلو اورم. ولو به دلته موږ زه فلحال کابل کې یم، د انټرنېټ د کابل خو پوهېږې ته یو څومره زه اورم. ستا کار نه کوي، نیټ دې کار نه کوي، خپله بندېږي. زه خلکو ته دا وایم او روښانه کول یې غواړم، په دې باندې خبرې کول غواړم چې اسلام د اخلاقیاتو منبع نه ده بلکې د بد اخلاقي منبع ده. که په دې اړه هر څوک خبرې کوي نو مهرباني دې وکړي. زه وایم اسلام په د ټولو انسانانو کې څوک مسلمانان دي، کرسچن دي، د دوی چې کله بد عمله دي، کله ناورین جوړوي، د دې تر شا د دوی خدای د دوی مذهب رول لري. هلو څرنګه سپین ګله ښه یې؟ مهرباني خامخا د نور ښه یې؟ مننه. ملګری دې ښه دی؟
وروره دا ملا خپله یو انسان چې قتل کې لکه جميع انسانان دي قتل کړي وي دوی هر ورځ په کابل او پر او اطرافو کې د افغانستان خلک قتل کوي دا دوی ولې په خپل هغه باندې عمل نه کوي نه هغه د چل په قران کې یو ډېر غټ چلو فریب موجود دغه چل دا د قران وایي چې یو انسان ما وزنه کدی وازه لکه ټول انسانیت دي یو ټول وازه انسان خو مگر وی وزنه مگر بیرته یو وزنه هغه څوک چې بېدینه ده هغه څوک چې تا د نظریې خلاف ده هغه څوک چې تا د جهاد په نوم باندې قتل عام نه مني هغه څوک چې تا د غنیمت په نوم باندې غلا نه مني هغه څوک چې تا د بې حرمتي په نوم باندې یا د مردګاوي په اصطلاح باندې په نوم باندې د کنیزي خبره نه مني یا بالاخره د تاسې دغه باطل وهم نه مني یا دغه تاسې دروغجن امیدونه چې د جنت کې هورې دي کیسې دي که کله څوک دغه نه مني نو دغه کسان باید ووژل شي خبره ده چې د قانون اوس خو دا انسانان خو ټول بې ګناه دي تقریبا سلو کې اتیا بې ګناه دي ورته شل به یو تجاوزګر خو نه ده په دې افغانستان کې مړ کېږي سړی په دې نه پوهېږي بدی کې مسلمان کوم یو دا خو هغه هم دغه چې موږ مسلمان یو دا هم دغه زه هغه څوک مسلمان بولم چې دا قتلونه کوي تفریق په دې کې څه هوښیار وي سړی په دې نه پوهېږي ورته دا خلک مسلمانان دي چې څوک قتل عام کوي دا پرون چې انتحاري وکړه دغه پرون چې بیا خلک ووژل پرون بمبار ته زمینه برابر کړه پرون زیات زمینه برابر کړه کور باندې خلک راوستي دغه ټول خلک چې دا مسلمانان دي دغه ټول ناورینونو اساس په اسلام کې ده که هغه بد اخلاقي د ټولنې کې که هغه د غلا مسایل که هغه بد اقتصاد ده که هغه قتل عام ده عالم باندې راویستل دي یو عالم ما دا تقریر اورېدلی ویلي په اسلام کې څه هغه نشته مشکل دې مثلا یو سړی چې مثلا چلوونکی پیښ کې مشکل ده د اسلام چلوونکی څه ده نه هغه خو بیا د تقدیر مسله ده ځکه خدای وایي چې هر شی زه کوم ښه بد دواړه زما په لاس کې دي مسلمانان په خپله کلمه کې مو وایي ولقد خیره و شره من الله تعالی خیر او شر دواړه د خدای په لاس کې دي یعنې په دې جرمونو کې اسلام خپله خدای هم تور لګوي چې که دا شی ته جرم بولې نو دغه شر وي د خدای له کبله په دې ځای کې خدای هم تروریست ثابتېږي هغه وایي چې وروره خو ډېره سره مشکله ده سره د ژوند په دې افغانستان کې ډېر مشکل شوی دی په افغانستان کې ژوند مشکل شوی ده د مخکې نه و مشکل کله اسلام دلته وژباړل شو اسلام دلته کله تشریح شو کله مدارس جوړ شول کله جوماتونو کې ملایان راغلل دغه مسلې ټول رابرسېره کړې بیا تاسې تر ټولو غټ پرابلم د اسلام دا ده چې سړی مجبوروي درواغ ووایي او سړی مجبوروي چې ناورین ته د ثواب نوم ورکړي سړی مجبوروي چې مقتول ته د شهید نوم ورکړي سړی مجبوروي د ناورینونو توجیه لپاره دا د شیطان کار وبولي یا که په طبیعت کې یو ښه پېښه رامنځته کېږي د انسانانو خوښه وي هغه به د خدای کریډټ وبولي نو د اسلام تر ټولو غټ نقص انسانانو ته دا ده چې اول سړی درواغو ته مجبور کړي درواغو ته مجبور کړي بیا ټول مسلمانان هغه مسلمانان چې رښتینې د اسلام مدافعین ځان بولي هغه کله هم د اسلام دفاع هغه وخت نشي کولی چې دی د یو بل انسان په وړاندې ونه درېږي کله چې دی یو ناورین رامنځته نه کړي کله چې دی یو د جنت ته د تګ لار هم دغسې کړکېچنه لار ده ته باید د نورو انسانانو په هغه کې په ژوند کې مداخله وکړي او د نورو انسانانو ژوند ته خطر پېښ کړي بیا ته کولی شې جنت ته لاړ شې په بل صورت کې ته نشې کولی نو د جنت دغه مسایل چې دي د اسلام دغه مسایل چې دا ډېر خطرناک مسایل دي او تاسې هر څوک غواړي دغه پرابلمونو ته د پای ټکی کېږدي باید د اسلام له منځه ولاړ شي اسلام دلته بیخي خپله بستره باید ګول کړي پرون انتحار وکړ هېڅ چا هم څوک راونه نیو مګر دا په یوه الله اکبر باندې ترسره شوی وه زه وایم اسلام د ټولو بد اخلاقیو مور ده نو که څوک په دې اړه باندې خبرې کول غواړي دا اوس جواد تنها زنګ نه درځي
نن بیا مسلمانانو ویل سي هغه دی هلته په لندن کې ملحدین و بالاخره هلو برملا اورم او برملا اورم جوړ یې مهرباني وکړه موضوع د څه موضوع ده ته مخ راښکاره کړې ورې مخ څه کوي خو مخ چې ومې وینه زړه د خراب شي اوکې ښه وخت ما کټ کوه ستا مینه هغې ښه وخت مسلمان تور ولګاو چې ملحدین چې دي هغه پلانکي ځای کې له مور سره زنا کړې وه بالاخره او دا چې اسلام نه وي بیا سړی له مور سره هم زنا کړي د دې خبرې نه دوه ډېرې ښې خبرې واضح کړي هغه دا چې کله اسلام نه و نو دا هم ډېر امکان لري چې محمد او دغه ټول پیروان په هغه وخت کې چې له اسلام نه مخکې پیدا شوي وو بیا وروسته په اسلام مشرف شول یعنې وروسته اسلام راغی بیا په اسلام باندې مشرف شول هغه نه مخکې دا ډېر امکان لري چې محمد او علي او عمر او ابوبکر او د محمد مور او د محمد پلار او نیکه دغه ټول په داسې یو انډوخر کې را پیدا شوي وي چې هلته به خلکو له خور و مور سره زنا کوله له لور سره به یې زنا کوله بیا محمد ټایپ خلک ترې راپورته پیدا شوي دي اول خو دلته دا خبره معلومیږي بل دغه نعمتوک دلته بیا ته دغه خلکو خبره ته واورېدې ته ماته تشریح کړه که ته یې نو بیا به زه ته راواخلم راځه عمر څه شی نومېږي منظور خان خلجي تا ته مې زنګ در وویل که ته کولی شې راسه فکر کوم ته زنګ نه درځي په افغانستان کې د ټولو مسایلو بنسټ د اسلام په نوم یوه ډېرې بدې پدیدې ایښې ده السلام علیکم هلو السلام علیکم جوړ خیر څنګه ښه یې جوړ یې څه حال ده کرۍ ده او مننه کور ودان څنګه موضوع څه باره کې ده او موضوع ته ده دلته د اسلام په نوم باندې یو پدیده حاکمیت لري په پبلیک باندې په ټولنه باندې په خلکو باندې په جامعه باندې او دغه اسلام داسې ګڼل کېږي په دغه ټولنه کې دا یو ډېر سپېڅلې عقیده ده سپېڅلی باور ده او دغه ډېره عادلانه تیولوژي ده بیا چې کله موږ ګراوند ریالټي ته ګورو ځمکني حقیقتونه ګورو په همدې مسلمانانو کې دنني هغه څه روان دي چې د خرو ترمنځ نه دي روان د سپیو ترمنځ نه دي روان کوم مسایل چې د مسلمانانو ترمنځ روان دي او د هغه یو ښه مثال لنډ مثال دا ده که ته مسلمان یې ګیره دین ستا مسلمان هم یې لمونځ هم کوې یو بل مسلمان راځي سبا تا وزني په یوه انتحار کې په یوه انفجار کې په یو بل برید کې تا مردار ګڼي خپل ځان غازي ګڼي دا شخصا تا یعنی هغه د سپیو نوم هسې بدنام ده مسلمان په خپل منځ کې اسلام له انسانانو نه سپي جوړ کړی دي مسلمانانو په نوم باندې اسلام له انسانانو یو راجګېږي بل وزني دا یو مقتول دا مردار ده هر څوک چې دلته مړ شو مردار ده هر څوک چې قتل یې وکړه هغه غازي ده نو دلته زه له دې مسلې نه داسې اخذ کوم چې په دغه هېواد کې د ټولو پرابلمونو اساس اسلام ده که دا ناورینونه دي که ناورینو ته زمینه سازي ده او په ټولنه کې د نورو بدبختیو هغه د بدبختیو نور ابعاد دي ته څه وایې زه صحیح وایم وایي هغه ته ګوره څه خل په کومه طریقه څه لګیا یې اول خو ټولو کتونکو ته سلام پیش کوم او هیله لرم چې ټول د عزت او د حیا په جامو کې پټ وي او مننه یې تا نه کوم چې تا موږ ته ټیم راکړو او مننه تا نه کوم چې تا موږ ته ټیم راکړو او بل دا وروره دا ته څه وایې ګوره دا مثال دا طریقه نه ده که ته اوس سوچ وکړې حدیث بخارا
حدیث بخارا د بخارا صاحب یو داسې کس و چې دا ایټلي ته راتو د خپل ملک نه آذربایجان نه راتو او هغه ته ایټلي ته راتو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیثونه به یو خبره به راټولول. هغه ډېر په تکلیفونو باندې یو ځای نه بل ځای ته ټول لرې ځانو ته ته به د حدیث بخارا دا کمپلیټ کوو پوره کوی. دې کې یو منافق ورسره ناست ده او هغه دغه وکړو دا پخوا د خلکو زړونه ډېر صادق کول او حتی دیوالونو به هم خبرې کولې تیږو هر څه به خبرې کولې د خلکو به یې سر سترګې مې وې د خلکو به د سر سترګې مې وزې خامخا منم. خو زه دلته وایم چې اسلام په دې هېواد کې په دې خلکو کې په دې ټولنه کې د جهالت اساس هم دی. هغه زه درته بیانوم هغه زه درته تشریح کوم ته به ماته ټیم راکوې. زه ډېر په اصولو ګوره ما درته غوږ نیولی و او ماته به همداسې غوږ نیسې نو د خلکو به د زړه سترګې مې وې. دا د زړه سترګې به هم خلکو ته ښکاره کېدې دا د سر سترګې به هم خلکو ته ښکاره کېدې. که د خیال کړی پخوا به مشرانو ویلي وه د زړه سترګې دې ووځه د سر سترګې دې ووځه هغه به دا د زړه سترګې درته ښودې څه هغه یې موږ پټې دي اوس نه ښکاري خلکو ته. نو خلکو به هغه د حتی د جب سامان هر څه به یو بل ته هغه وخت کې ښکاره کېدل. نو دا هغه څه بخارا صاحب دا په کشتۍ کې ناست ده یو منافق ورسره ناست ده نو د بخارا صاحب سره پیسې دي جب کې او په یو نښه یې تړلي دي هغه جب کې پرتې دي روان دي ایټلي ته. هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هغه د حدیث هغه راغلی چې د سړي په دعوه وکړله وایي د ما نه پیسې ورکې دي د کشتۍ ملګرو باندې دعوه وکړله وایي دغه د یوه سړي ورته ویلې وایي نښه یې ووایه چا سره دي هله خو نښې شروع کړلې نو د بخارا صاحب وویلې چې دا پیسې خو دې ما ښیي. ده د خپلې پیسې راواخیستلې او په سمندر کې غلې خطا کړې چا ونه کتو تلاشي واخیستله پیسې راونه وتې هغه دونه صفا سړی و. نن د هغه په جومات کې انګریزانې ښځې راځي د بوټانو سره د چپلکو سره هغه ګرځي په بخارا جومات کې او هغه جومات نه دا ټول علما چې دي د دوی دا کوم علماو چې غټې غټې مدرسې جوړ کړي دا ټول علما د هماغه جومات نه فارغه شوي دي. نو هغه جومات کې اوس داسې یو میوزیم یو تماشه جوړه ده نو هغه په دې خاطر جوړه شوه چې امریکا او روسیې دوی یو هغه پالیسي اختیار کړه لکه دا اوس په کومه په افغانستان کې روانه ده دا معنا نه تقریبا داسې وایي 12-14 کاله مخکې ما دا خبر کړې ده چې دوی دا پالیسي اختیار کړله او چې موږ به داسې کارونه کوو مسلمانانو منځ کې چې دوی د اسلام نه نفرت وسي د مسلمانانو نه یو بل نه نفرت وسي. اسلام یو سلسله یو قدرمن دین ده او دا موږ ته مفته راغلی ده موږ ته داسې راغلی چې موږ تکلیف نه ده لیدلی که موږ تکلیف لیدلی او موږ چېرته هغه کتلی نو بیا به تا د هغه کتلی یو پوښتنه دلته دماکې شروع کړلې انتحاریان یې شروع کړې په هغه کې آذربایجان کې او حکومت اعلان وکړو چې جوماتونه بند مکتبونه بند اسلامي ادارې ټولې بندې د ټولې په مسلمانانو وراړولې هغه بندې شوې تر نن ورځې پورې بندې دي حتی څوک حجاب هم نشي اچولی. یو پوښتنه کوم خدای زورور ده که امریکا قرآن زورور ده که امریکا الله زورور ده امریکا چې ده چې کله امریکا زورور نه وي الله زورور وي دا خلک د الله بندګان دي که د امریکا بندګان دي الله یې د امریکا نه خلاصولی د الله بندګان یې نو دا الله یې امریکا ور نه خلاصولی. ښه ته په ځان نه په یو هغه کولی سې د سبا ورځې یو خبر کولی سې چې سبا به دا کېږي دا مطلب یې څه دی خبرې ته د سبا ورځې ګرنټي اخلې لکه سبا به زه دا کار کوم حتما به هغه کار کوم یا به د زه مطلب در کوم که نه. ګوره رسول الله صلی الله علیه و دې خبر نه مطلب څه وایي زه در کوم که 1440 کاله مخکې دا خبر کړی دا چې د ما امت د پیسو د ټینګې نه ده. خدام محمد دا خبره کړې
او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر کړی دا اوس چې د ما ملت د پیسو ځان د پورې ټینګ نه ده ځان پورې به اسلام نه د تړي ټینګ ځان نه ده پورې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تړي نه یې تړی سم دا د ما ته شخصا تجارت ده زه پوه نه شوم په دې خبره باندې محمد دا خبره ولې کوله هغه دا کوله چې یو وخت کې یو صحابه کرام دوی به د زکات راټولو کنه لکه دا اوس د کفار کوم ټکس اخلي دوی به ټکسونه راټولول د مالدارو نه فصلونو والا نه چا برمل د هر څه خپل د الله په دربار کې به خپل وس زکات ورکو نو هغه به دوی راټولو به کونډو یتیمانو ته به ورکو نو دوی یو ورځ یو صحابه یو يهودي ته ورولېږو چې ورته دنه زغه راواخله د دریم کال د څلورم کال زه د ته ګوره د افغانستان په مسله تاسو کې غږېږي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسله غږېږي زه ځکه درته کوم چې هغه ته د هغوی په مسله غږېږي ته هغوی په ډېر په عجیبه نظر یادوي زه داسې وایم ته له ما سره په دې خبرې وکړه چې په افغانستان کې د تا ته رسول الله ته حدیث شریف راوړه ودرېږه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې بې ګناه کس مړ کا د بې ګناه د کس قتل زه همدا خبره کوم دغه طالبانو داعشو دغه ملایان چې دوی سره دي دغه شیخ الحدیث دغه شیخ القرآن چې دوی سره دي دا خو د قرآن په ادرس باندې دا خبرې کوي دا حق دی حتی وایي څلوېښت که اتیا که 500 آیاتونه دي په قرآن کې قتلو قاتلو یقتلو فقتلو مړې کا وضربو فضربو درضربو خو په معنی نه پوهېږي که نه په معنی نه پوهېږي قتلو مړې کا قاتلو مړ کړی به دي وو فقتلو سبا یې مړ کړه دا داسې خبرې هغه د داسې ظالمانو غوندې هغه ښودلي چې لکه ته چې د قرآن ترجمه یو چاته په غلطه طریقه کوي هغه د تا غوندې د بل غوندې کسانو هغه ښودلی ده چې د داسې خلکو قتل روا ده په د اسلام په چوکاټ کې چې د اسلام د کرښې د دایرې نافرماني وکړي هغه وکړي د داسې خلکو هغه روا د چا قتل روا ده اول د ایتا روا ده ولې چې ته حق او باطل نه پیژنې باطل چې دا حق چې دا ته حق او باطل نه پیژنې نو ته دونه ګمراه شوی چې حق او باطل نه پیژنې زه درته وایم چې زه درته تشریح کوم دا نن دا ګیم نه روان دا د تاسو د ناپوهۍ نه دا کار روان ده ته څه وکړه قرآن وایي تاسو د خدای خبرې بولي په دغه قرآن کې راغلي دي خدای وایي چې چاته وغواړم ګمراهي کړم چاته وغواړم د نیکۍ هدایت ورته وکړم نو پس که زه د تا په نظر ګمراه یم دا ګمراهي به زه خدای ګمراه کړی یم په اصطلاح تاسې که زه کله خدای ګمراه کړی یم ته باید زما پر ځای باندې الله مړ کړي ستونې راونیسي ته څه لګیا خدای هیڅوک نه ګمراه کوي خدای هیڅوک نه ګمراه کوي کله چې انسان د الله او د رسول نه نافرماني وکړي او د هغه د چوکاټ نه نافرمانی وکړي بیا الله پاک په نالت دی وایي کوم چوکاټ نافرمانی وکړي مثلا دا آیا د صحابه کرامو په وخت کې هم دا خبرې وي دغه نن څه کومې روانې دي مسلمان راجګېږي مسلمان وزني ګوره د کفارو ډېر غټ کلامونه دي تا هغه حدیث دې پرې نه ښودله ما چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده ته اوس هم هوش کې نه یې دا خبرې وي بالکل وي محمد دا کار کوو خلک یې وژل هغه د بنو قریظه قبیلې خلک یې وژل ګوره خلک د خپل حق پوښتنه او د الله او د رسول دنیا ته پېژندل چې د دې نه څوک انکار کوي چې اول مې پلاره مې سر ته قلم کوم څه پلار مې ده ګوره د محمد یوه ښځه وه نوم یې رانه ویړ شو هغه ښځه یې په زور له چا کړې وه چې بنو قریظه قبیلې د دې مېړه یې مړ شو پلار یې مړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرې خپل تره به څه ویلې ابو جهل چې ته دا جهاد پرېږده مونږ به تا ته د عربو ښایسته نجونې درکړو په تحفه کې مونږ به تا ته زر او هغه درکړو په تحفه کې نه خلک یې وژل علي ورسره وو خلک یې وژل بیا د پیغش په باندې هغه کونډه ښځه چې پیغه ورځ باندې د میړه وروازه پلار یې وروازه زامن یې وروازل پیغش په باندې په همغه خیمه کې وو محمد دا خو بد اخلاقي ده دا بېناموسي ده مطلق ریحانه نمیده چی نمیده الو اورم
د صحابو ترمنځ خپل منځ کې جنجالونه یو بل وزل د یو چاریار خپل نه مړ شوی د ټول یو بل علي مړ کو عمر مړ کو عثمان مړ کو ابوبکر مړ الو هلو زما مطلب د خبرو د محمد خسړی او کبد سړی او خسړی د مال لپاره خو نه ده کبد سړی هم ضرر ماته نه خسړی خپل وګونی ست په افغانستان کې د اسلام په نوم ناورین روان ده خلک وژل کیږي پرون په کندوز باندې راکټونو بمباري شروع کړل په بغلان باندې شروع کړ د خلک وژل کیږي خلک تختی زاد ماته دوباره کال وکم ماته درکوم کال درکوم تاسو دوباره کال کوم ته یو کمنټ وکړه ته کال وکړه زه وایم د اوسنی اسلام چې دلته ناورین رامنځته کړی د اسلام تر دې پخوا هغه وخت چې د محمد رامنځته کړ هغه وخت تر دې لا ښه شو حتی د خلکو ښځې محمد په خپله باندې په زور باندې ځان ته نکاح کولې په زور باندې ځان ته کولې نکاح کولې نه بالاخره شی غووې سیار چیرته سیار دلته وي سیار راواخلم په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې کوم جنجال روان ده دا مطلقاً اسلامي ده د جهاد په نوم د جنگ په نوم د خلکو وژل د نظام ورانول د وطن چورکول د ماشومانو وژل د ښځو د باندې راباسل او په لښتو وهل دا ټول اسلامي خبرې دي دا ټول په اسلام کې څه ده نو آخري خبره داسې کېږي چې باید موږ اسلام ته نه ووایو او بالاخره خپل ځان وژغورو السلام علیکم کماندان صاحب څنګه چل دی جوړ بخیر موضوع به څه کې برمل خان موضوع په څه باره کې ده اورې په افغانستان کې خلک وژل کېږي تر شا الله اکبر چیغه ده څه پکې وایي دا خو د سپګان زامنو یې وژني که نه دا سپګان یې وژني نو نور خو بل څوک نه وژني که نه سپګان د اسلام مدافعین دي د اسلام په لار روان خلک دي دغه د اسلام پر هغه جاهله خلک دغه دي دغې باندې ته سل چنده ښیي پوه شوې پوه نه شوم اورې ویلې چې هغه مدافع دي مه کټ کوه ټلیفون دې خپله کټ کوي بیا محمد موسی ناصري د اسلام په نوم نور په افغانستان کې جګړه باید بس تاسې باید حد اقل دومره هوښیار سئ چې تاسې باید د اسلام په سر باندې د اسلام په نوم څوک ونه وژني که څوک هم د اسلام په نوم وژني ځان ته شهید و هغه مه وایاست پوښتنه کوئ چې زه یې ولې وژلم د څه لپاره یې وژلم زما غلطي څه ده هلو شکر الله ګردیزي هلو او جان افغان السلام علیکم جوړ بخیر سي تاسو من اول در سلام خیر جوړې په خیر کور ودان موضوع څه ده आवाज مې درځي بله او څه باره کې موضوع ده موضوع ده په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې جنګ سخت تود شوی ده او خلک وژل کېږي د اسلام مدافعین یا ملایان طالبان اسلامستان وایي چې دا جهاد ده او دلته ښځې وژل کېږي ماشومان وژل کېږي خلک بې کوره کېږي دارایي چور کېږي بې ناموسۍ اوړي خلکو ته او دا د اسلام په نوم باندې د اسلام لپاره کېږي دا مسله باید ختمه سي او دا هغه وخت ختمېدی سي چې اسلام باید دغه ځای نه کډه بار کړي ته خو اسلام مانې نو څنګه نو ته اسلام خبرې کوې ته زموږ محمد نه مانې داسې زه اسلام نه منم ځکه ما شروع پې کړ چې باید دلته ورک سي ته حضرت محمد سلام په صفت وایه چې هغه خپل منځو کې جنګونه کول دا د هغه ته د خپل شکل ته ورته نه څه جوړ شوي دي ته مسلمان نه
مسلمان یې څنګه نه مسلمان په باره کې خبرې کوي برغد را باسلي دي ځان ته مبارز وایي ځان ته مبارز وایي څه وایي مبارز یعنی چی ته مبارز شي د ځان له فون شي ځان مشورتیا لپاره دا کار کوي کنه بل مقصد دې څه مقصد دی زه خالد اسلام بستره ګول په تا کې خو اسلام ستنه ته خو مسلمان یې نه زه په ما کې نه زه وایم چې بيخي بستره ګول سل دی وطن یو رقم دا شي دا ټول قران نو راجمه کم ټول نو چې مسلمان نه ته نو او کلوي ګوره دا ټول قران نو راجمه کم او کلوي په 15 روپۍ باندې 15 افغاني باندې په کمرخانه خرڅه کوم بل اخر یو شي جوړ شي کتاب چیز جوړ شي زه دا غواړم څه وایي ته مونږ ته ادب راخې ته خوشین خارې د زه د خر یم خو زه وایم چې دا ټول مسله د اسلام د مصرف په ښه څه یې نو خر هم بس څه خل ادب زده کی ته بل اخر ما څه بل غواړي ټول خبر درته نو ته نه پوهیږي ته ما ته طالبان دی او دادی او غدي نو تاسو پوهیدل نو دا سره مې سمې خبرې کوي ته څه معنی نه پوهیږي اسلام نه شنه پوهیږي تاسو اسلام څه خبرې وکم ته په اسلام کې نه پوهیږي ته مې پوهه ها ته مې پوهه ته نه مې پوهه او ته فقط خبرې کوي ولې ویل در مره واخله نو ته اسلام بس به دی وای نو څه ته مسلمان نه نو څنګه زه دې پوهیږم ته څه وایې څه بل غواړي سوال غواړم دا خبره مګه ودا کوم اسلام پسې باندې راډ مو وایا اسلام پاک سپیشل دین ده بیس سپیشل نه ده تر ټولو مردار دین ده تر ټولو خطرناک عقیده ده تر ټولو مردار ته سترګو ته دی ګوره دا سترګې دا جون دی ګوره دا سره رنگ لکه سپی غونې ده تا خزه وغه مده وسم وردګاوه دا اوس دلیل دی شکل ته خو ته وګوره کنه دا اوس دلیل دی ته چیرته اوسېږي دا اوس دلیل دی چیرته اوسېږي دا اوس نه چیرته اوسېږي ته ته چیرته اوسېږي سرکټ دې نشي نیولای کشه کې ځان مو شورتي لپاره یو سور پول لپاره دا سلیفونه کوي تاسو یو لیک لپاره دا څه کارونه کوي زری محمد د خزي په کوس کې اوسېږم تا د خزي کوس وغیمه تا خاندان وغیمه د اوسه مردګاوه ستا خزه غیم چیرته اوسېږي ته د محمد د خزي په کوس کې درته ویل پښتون پیږي ستا خزه وغیمه د اوسه مردګاوه دا خپل خزم چاله د اوسه مردګاوه تاسو دومره جاهل یې د ټول د اسلام برکت جاهل ته اسلام خبر نه ته خبره طالبانو کې او د جهاد کې او د وطن کې څه خبره وره ورته ملامت نه است خبرې کې ته د چا امتی ته د هغه چا امتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتی ما صبر وکړه محمدو زه پیژنم ګور ته د محمدو امتی ماشومان غوول کونه ورکول د هیڅ قلبی ته کونه تا ورکړه دا څونه کونه ودی ورکړي اجازه راکړه خلک یې وزل خلک په زور باندې خزي کولې غلبو د غنیمت په خزه وغه مده اوسه مردګاو اسلام نه خبر کنه دا قاتل وو د نړۍ تر ټولو بد اخلاق سړی وو هټلر شرف خره کنه خر جوزف ستالین شرف ور باندې لري خر ته چیرته اوسېږي د محمد جادي په کوس کې اوسېږي تاسو پختنه کې لمن ستا خزه وغه ما ستا خزه وغه زب لارسه ستا خزه وغه د اوسه مردګاو نور خو څه خونشته لري به مې کې دا خبرې مکوه نور څه خو وس نه لري به مې کې دا لري به مې کې خلاص او لري کوي شي لري کنو دا خبره مکوه کوم بل کار وکا کوم ځان مو شورتي لپاره کوم بل کار وکا کوم بل کار شروع وکا دا درته وایم چې بل نه وړه کار شروع وکا خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پسې باندې ما وایا زه همدا درته وایم د اسلام د افغانستان ټول پرابلمونه د اسلام د اوامر پر اساس روان دي مخته ته ماته کنځلې کوي زه درته اسلام پسې باندې مو درته ثابتوم ما پیغمبر پسې باندې مو دغه مسله ته د پیغمبر را شروع کړی یو ملا څوک راسي یو ملا څوک راسي
په افغانستان کې د ټولو مشکلاتو، قتلونو، غریبیو، چورچپاولونو اساس اسلام ده. دا واضح ده. هلو اورې برمنه او جوړ تازه تکړه مهرباني وکړه. مړه یاره دا تاسو شروع کړي پوه شئ دا تاسو شروع کړي دی. خیر سوال ورته وکړو د دې موضوع نه تېر شه د دې موضوع نه تېر شه. ښه. ټول پښتانه د اسلام په نوم دربدره کړل، په خلکو هم راکټې ور والوزولې، د جهاد په نوم خلک هم بې کوره کړل، ماشومان هم ووژل. قیمت ورته موضوع پرېږده. ودی سپیزو دا ته چی کې ودی خریزو وستا مور ته کندا کې موږ پیغمبر علیه السلام ته ودی سپیزو وستا خور غما خدای تعالی به سپایدر نام دا جوړ کې ودی سپیزو پیسو نیمه ډېر ښه وخت. خدای نسته ته چټي لګې. چټي چټي خبرې مه کوه. شکر الله ګردیزي. هلو الو الو خره اورم. ته بیخي خرې سړی نه یې. والله د کلمه نوم در باندې ګرځي. سپیه د امریکا د کفر زویه مردګاوه توهین مه کوه. خر بچیه سپیه کافره مردګاو. څه درته وایي شرم نه لرې؟ کور ده. ډېره مننه. فردین قربان خیله بیا راسه. هلو الو ښې جوړې یو مهرباني. څه کیسې دي ښې جوړې مهرباني وکړه. تا وختي دا خبره وکړه چې مثال د هر څه د اسلام د لاس خراب دي. ولې؟ جهاد، غنیمت، بالاخره امارت، بالاخره جنت، بالاخره دوزخ. دا ټول مسایل د څلور پنځو مسایل نه راپورته شوي. د جنت ته منډې وایي. ګوره جنت ته منډې وایي، له دوزخه ډارېږي. دلته یې اوامر ورکړي چې خلک مړه کړي، غنیمت واخلئ، دا وکړي، هغه وکړي، جهاد وکړي، قتل و قتال وکړي، د قرآن هغه قتل و قاتل عملي کوي. خبره ستا چې کومه مفکوره ده په دې هر څه باندې خلک پوهېږي. دغه هټلر چې دا مرګونه شروع کړي وو چې کومې دنیا نه راونیول، کومې دنیا ته ورسول، دغه ته څه شی و؟ دغه جهاد وکړه. په افغانستان کې د مسلې په اړه غږېږم، که مسله نړیواله شي بیا نور ابعاد. انسانیت په اړه وغږېږه، انسانیت په اړه وغږېږه. افغانستان پرېږده. زه د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کوم. په افغانستان کې د مسایلو اساس اسلام ده. که چېرته په افغانستان کې د مسایلو اساس اسلام نه وای، ساوکه که چېرته په افغانستان کې د مسایلو اساس اسلام نه وای، هټلر وای، ما به نن په هټلر باندې خبرې کولې. که د جوزف ستالین کیسه وای، ما به نن ستالین یادوو. خو نن د اسلام یا د محمد کیسه زه محمد یادوم. خبره داسې د اسلام په نوم دسیسې دي، دغه جدا خبره ده. ته د اسلام د بدنامۍ لپاره نه، ته د اسلام د بدنامۍ لپاره چا یو څو روپو لپاره راایستلی. دغه شي نه تا ته پیدا نه کوي وروره. 2 ورځې ژوند ده، په تا به هم تېر شي، په موږ به هم تېر شي، په تا به هم تېر شي، په موږ به هم تېر شي. او بس سوال درته کوو، وزر درته کوو چې اصحابانو ته کنځل مه کوه، قرآن ته کنځل مه کوه، اسلام ته کنځل مه کوه. یو افغان پسې زمونږ ورور خو اوس نشم درته ویلی، ځکه چې ته بیخي د هر څه نه اوښتی. خو بیا سوال درته کوو، وزر کنځل درته کوو. خبره واره یو منټ خور مور ته د خلک کنځل کوي، دا پیدا نه کوي تا ته. من در باندې خفه کېږي. قرآن هم کړي دي، قرآن هم کړي دي، په قرآن کې کنځاوي کړي دي. موږ ته په قرآن کې کنځاوي لا حول ولا قوة الا بالله العظیم. قرآن کې کنځل نشته، قرآن کې کنځل نشته.
ستا بالکل ستا په ته قرآن وایې کې چې اوس تا وختي خبره وکړه، تا وختي خبره وکړه چې زه به داسې قرآنونه راجمع کړم او وبې سوزم، مثال دا به وکړم هغه به سوزو مې نه خرڅوم یې 15 کیلو 15 روپۍ کړی. قرآن د الله تعالی د انسانانو په کیلو 15 وسیله افغانۍ چا یو تغییر نه ده پکې راوړی، نو ته به تا په سوځولو باندې څه نه سوزو مې نه خرڅوم یې کیلو 15 افغانۍ خرڅېږي، خو اوس هم خرڅېږي، فدیه خلک ورکوي. نه داسې کباړ کې خرڅوم یو دم ځینې خلاص وارزانه زه دا د تا په کباړ کې خرڅ کړی زه هغه مدافعین لري، هغه داسې انسانان لري ستا په شانتې خلکو. خو موږ بیا هم سوال درته کوو، وزر درته کوو، دا شیونه تا ته پیدا نه کوي. راشه په داسې خبرو اسلام په نوم نور دا مسله باید ختمه سي. دي قتل او قتال او خلک بمباري او په خلکو باندې انتحارونه ګوره هغه جدا خبره ده. خلک باندې راکټونه ورول دا شی باید ختم سي. امریکا چې د امریکا راغلي، د امریکایان چې راغلي افغانستان ته، دای څه شي لپاره راغلي؟ جهاد ته راغلي دي که زمونږ وجلو ته راغلي؟ خو زمونږ د اسلام ختمولو لپاره د دغه ترشا هم د اسلام علت موجود ده، ځکه د معلول داس دی. ولې الته اسلام موجود ده. د اسلام په نوم باندې امریکایان ته نړیوال خلکو ته د يهودو نسوارا په نوم باندې خلک اختارونه ورکوي، بیا ایتاونه مسلمان رجګي هغه ته اختار ورکوي، بیا یې بلډینګونه لوزوي، بل اخر هغه ته راځي تعوض مونږ چا په سکور ته ورغلي، د خلکو سره مونږ چا په سکور ته ورغلي، د خدای بنده مونږ چا په سکور ته ورغلي. دا اسامه باندې تور ولې نه ورکاو؟ دا خو تصویر د اسلام مدافع د تاسو شکر نه کې خلک ماشومان نمونه کې خدای اسامه د کوم ماشومان دلته وس خلک د اسامه په نوم باندې دي، دا مغه اسامه د تاسو دي د په وخت کې نمونه کې خدای خلک باندې د اسامه اسلام جهاد کوي. اسلام نه خلک غلطه استفاده کوي. اسلام ما بدنامو، قرآن ما بدنامو، اصل د خدای قهر بدر باندې نازل شي. داسې کار مه کوه، غلط کار مه کوه. افغان اخر افغان د افغانانو باندې رحم وکړه. دا ته چې پروګرام دا نور انتشار پیدا کوله خبره خو واوره. زه افغان یم، د افغانستان په خاوره باندې د افغانستان په ملت باندې د اسلام په نوم باندې نور راکټونه انتحاري او دا شی روان وي. اسلام باید د هیواد نه ورک سي. دا خو اسلام رد کړي دي. اسلام رد کړي ولې نه؟ هیڅ کله اسلام رد کړی نه دي. دغه آیتونه درته راوړم، ته په قرآن پوهېږې؟ آیتونه درته راوړم. دغه په خوله باندې چې دا علما چغې وایي، په خوله باندې چې دا علما چغې وایي، په حرم شریف کې چغې وایي چې د اسلام نوم نه یو سړی غلط استفاده کوي، ته خو اسلام مه بدناموه، اسلام ته کنځل مه کوه. له قرآن منې؟ قرآن کې د شان څه شی روان دي؟ الحمدلله. ولې نو قرآن کې چې بیا ویلي دي چې یو مسلمان بقصدن چې یو مسلمان تاسو قتل ټول مرابدن به جهنم کې. د قتل امرونه دي، د قتل امرونه دي. زه درته وایم مړستا په خوله باندې آیات دی، آیات نه مني. یو نه دی، دوه نه دی، درې نه دي، پنځه نه دي، لس نه دي، ډېر دي. کوم آیات ده تیرا ته ګوره؟ د سورۃ توبه 130 آیات ده. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وليجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. بل د محمد آیات څلورم، د محمد سورۃ څلورم آیات ده. غلط دي آیات، د غلط ویل، خدای د غر آیات د غلط ویلې، آیات د غلط او مغه د يهودو نسوارا او قصه دي جوړه کړې ده. دا آیت غلط. قرآن کې واضح راغلي دي چې قرآن کې څوک تغییر نشي راوستلی. او ګوره ما چې الحمدلله حفظ مم نه ده کړی، ما ته اندازه لګي چې دا آیات تا غلط ویلې. غلط دي، دا آیت نشته، غلط دی ویلې. ولې نشته؟ دا آیات څه کنه داسې نه ده چې ته وایې چې په قرآن کې ډایرکټ راغلي چې یو سړی قتل کا. قتل هم جواز ده. خبره وره ګوره د سورۃ محمد بل وسلوختم سورۃ ده او څلورم آیات ده. فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما خلاصه خبره کوه برمله اوره خلاصه خبره کوه. یعنی مقصد دې څه ده؟ اسلام باید له افغانستان ورک شي. په پوزي د اسلام خطرناک دی. نه الحمدلله که ته زرزلی تا غو زرزلی نورم پیدا سي او په دغه یو دانه بل د وګوره. که ته په افغانستان کې وي، که ته پرون په کابل بای کې وي، ته په هغه الله اکبر انتحاري کې وځل شوی، ته بدن مردار وي. نه زه به نن مردار نه وم، زه د دغې شیانو خلاف یم. زه د دغې شیانو خلاف یم. دغه اسلام نه خلاف کار ده چې عام افغانان وجنې مونږ یې خلاف یو، چې عام افغانان وجنې مونږ یې خلاف یو. او چې دا ته کوم د اسلام توهین کوې که نه، ستا مرګ بالکل قطعا روا ده. د ما مرګ ولې روا ده؟ د ما مرګ څه روا وي؟ مرګ دې داسې روا ده، خو اسلام ته کنځل کوي.
ته په دلیل یو سړي سره وغږېږه بیا د خدای مرګ هم راته ماته کنځل ورې کړی دی ته بیا دغسې دغه ته وځې اوس بیا که یو سړی څه درته وایي وایي کنځل یې وکړې اوس کنځل درته نه کومه ځکه چې په خبره واوره ښه وخت د ما مرګ ولې روا ده زه خو وایم په افغانستان کې دغه جنګ د اسلام په نوم ده او اسلام باطل دین دا باید لرې سي له منځه ته وایې دا مرګ روا ده هلو السلام علیکم جوړ خیر خیر سیده ښه ده مننه مشره څه کیسې شروع کړي دي هیڅ کیسې هم نشته ښه وخت موضوع تر اوسه په موضوع خبر نه یې هلو هلو راښکاره یې که دغه بوتاړ دې موږ ولید راښکاره یې که څنګه چل ده جوړې په خیر یې او مننه یعنې ډېر بې غیرته انسان یې ډېر سپک انسان یې قرآن سے ګیر مې ګرځه او که تا انتحاري کوم پوه شوې ته د اسلام سپکاوی کوې ډېر بې غیرته ډېر منافق ډېر رذیل انسان یې فکر دې ده ولې یعنې د اسلام دومره سپک ته چې ته د مردارو خوله باندې دومره سپکیا دی دا نه زه ډېر شرف پې لرم ډېر سپک دین ده یعنې ډېر بې غیرته انسان یې قرآن سے ګیر مې ګرځه او که تا انتحاري کوم او تاسو خو ټول زه درته وایم چې اسلام خلک انتهایي ته هڅوي بیا وایي ولې یعنې ته خو مسلمان نه یې ځان ته خو مسلمان نه وایې نو بیا ولې مسلمانانو پسې غږېږې دا وطن خو د مسلمانانو دا وطن خو زما وطن ده دلته د اسلام نه خو چې ته اسلام نه غواړم صحیح ده هم تا وطن ده خو ته خو مسلمان نه یې که نه څه کوې چې ته په مسلمانانو پسې غږېږې زه په دې وطن کې اسلام نه غواړم ته بد وکړه چې ته په مسلمانانو پسې غږېږې آینده کې په مسلمانانو پسې مه غږېږې او ډېرې بدې بدې خبرې دې وکړې د قرآن چې ګیر مې کړې زه په تا انتحاري کوم تاسو نور تاسو ته اسلام د دې لپاره چې انتحار وکړي انفجار وکړي خلک ووژني بل څه در زده کړي دي په ژوند کې څه زده کړي تا غوندې مردارو خلکو باندې چې انتحار وکړي هغه سړی شهید ده تا غوندې مردار خلک د دنیا نه ورک کړي فکر دې ده زه ګوره تاسو ته خلکو تاسو ته زه وایم چې اسلام په دې هېواد کې خلکو ته یوازې یو پېره جګ شه یو پېره جګ شه خپل مخ دې وګوره خپله قواره دې وګوره لکه خنزیر ته خپله قواره لیدلې تا د محمد قواره لیدل ده نه نه ته خپل محمد ته خوله مه اچوه ته د مردارو خوله باندې محمد داسې سپک مه یادوه سترګو ته دې ورپسې داسې راوتلي ته ګوره سترګو ته خپلو سترګو ته دې کتلي خپله قوارې ته دې کتلي سترګو باندې کمنټ مه کوه ته د ما په مخ باندې کمنټ مه کوه ته د ما په شکل باندې کمنټ مه کوه دغه موضوع باندې خبره سره وکړه موضوع څه کوې موضوع خو ته اندازې ګډه وډه کړله ورور بل اسلام ته سپکاوی کوې اسلام ته سپکاوی ولې کوې چې ته ځان ته مسلمان ته ځان ته مسلمان نه یو ځنو اجازه خو راکړه زه خبرې وکړم هر هغه څوک چې دلته د اسلام په الله اکبر باندې وژل شوي که هغه سربازان دي که هغه عام خلک دي که هغه هر څوک دي دلته د اسلام په نوم وژل شوي دي د هغوی ټول فامیلونه باید اسلام ته شدید توهین وکړي ولې اسلام په نوم کې ما خلک وژل کېږي خو نه زه تا نه دغه پوښتنه کوم چې ته نه یې مسلمان ځان ته مسلمان نه وایې همداسې ده که نه ځان ته مسلمان نو بیا څنګه ته غواړې چې د مسلمانانو سپکاوی وکړي زه همدا وایم چې دا وطن د ما غوندې د انسانانو وطن ده په دې کې عربي غول خوشایي لرې کوم غول خوشایي ده پوچ رد مه وایه که نه دا پوچ رد ډېر دماغ به راصاف خرابوي زړه مې وایي چې همداسې د موبایل باندې غوټه وکړم او داسې دا سترګې در وباسم ډېر بې غیرت انسان یې فکر څه وایې زه بې غیرته یم زه غیرتي یم زه ته بې غیرته انسان یې ورته ولې تا اسلام دې ته مجبور کړی چې یو بل افغان باندې انتحاري وکړي اسلام زه دې ته نه زه د اسلام جذبې داسې رقم کړی یم چې د تا غوندې بې غیرته کسان زه هم چې داسې وخورم زه وایم چې اسلام د جهالت اساس ده خو تاسې نه منئ نه ته غلط یې دا جاهل نه یې ته څه شی ته د یو مسلمان قواره وګوره او ته د خپله قواره وګوره ته دا ډېر
ما د محمد قواره لیدل ده یو د صادق مسلمان قواره وګوره څومره ښایسته نور یې تا له مخه هغه نور مور هر څه ورک شوی دی که ته د مخ نه کوې تا نور وګورم ته د خپل مخ ته راښکاره کړې زه تا غوندې بې غیرته خلکو ته مخ نه ښکارم نو ما خو تا ماشاءالله لږ مخکې ولیده دا اوس داسې مخ لکه تا که ولیده که ونه لیدله خو بس نور یې نه درته ښکارم فکر دې ده تا مخ چې ده ما ولیده تا داسې مخ ته که دغسې مخ دي ما وایي ما پرده پرې راځړوله د باندې منیک راوتلی وی له شرمه خو دومره مې درته ویلي چې ګوره دا مسلمانانو پسې چې شي مه وایه نه مسلمانانو دین پسې داسې دومره سپک ده او چې تا مرداره خوله باندې داسې وغږېږي او داسې پوچ ورات پسې ووایه فکر دې ده نو دا کار مه کوه کوم یې تا ته ښه وخت غواړم غولو خو داسې کوې مردار تاسې باید ما ته مخونه راښکاره کړئ ځکه تاسې زما په مخ باندې کمنټ کوئ تاسې مخ پټ کړی په افغانستان کې د ټولو جنجالونو اساس اسلام ده او د هر جنجال په اساس کې که هغه پلټنه وکړي څېړنه وکړي تحقیقات وکړي بېرته به الله اکبر د لاندې راوځي نو اصلي مسله په اسلام کې ده که غواړئ دغه وطن روغ شي که غواړئ د وطن نه پرابلمونه ختم شي ناورین له منځه ولاړ شي باید اسلام له منځه ولاړ شي او تاسې باید په دې پوه شئ زه په دغه شی په زور پس نه منم حد اقل تاسې باید دومره هوښیار شئ هغه مستنصر حسین تارړ ویلې وایي که د نړۍ ټول کفار چې څومره یې مرضي هغومره سازشونه جوړ کړي خو بیا هم نشي کولی مسلمانان دې ته مجبور کړي چې له عقل نه کار واخلي تاسې هغه مسلمانان له ځانه مه جوړوئ تاسې حد اقل لږ له عقل نه کار واخلئ انتحار کیږي الله اکبر انفجار کیږي الله اکبر موټر بم کیږي الله اکبر راکټونه واریږي په ښارونو باندې په کلیو باندې الله اکبر او ټول الله اکبر نو اصلي مسله په اسلام کې ده صحیح ده لطیف خان زنګ به در وکړم برمل جوړ ده مننه هغه زه صرف په دوه خبرې دغه کوم کسان ستا ته راغلي دغو ته زه لرم صحیح شوه مهرباني وکړه دغو ته دا خبر لرم د هر سړی چې تا ته راځي کنځلې کوي او هغه په بدل کې ته د موږ خوږ پیغمبر ته کنځلې وکړي د ټولو په ګناه کې دا کسان شریک دي دا کوم مېلمانه چې راځي د لایف ته د ټولو په کنځلو کې چې تا ته لګیا دي د په کنځلو کې ټولو سره دوی شریک دي دا ته کومې کنځلې کوي نه کنځلې مه کوئ سم نبوي اخلاقو نه کار واخلئ سمه خبر برمل ته وکړئ برمل به ولې کنځلې کوي ګیزه راشي څومره کنځلې وسوي په کمنټو کې لګیا دي کنځلې سم اخلاقو نه کار واخلئ یارې خو پوزیه وه قرآن ته یې اور واچو چا څه پې وکړه هېڅ هم څه نه دي پې کړي مه کوئ له نبوي اخلاقو کار واخلئ کنځلې مه کوئ انتحاري پې کوم دوی اصلا ملګري له نبوي اخلاقو کار اخلي اوس یو نفر ویل وایي انتحاري در باندې کوم دا نبوي اخلاق دي مه کوئ سړی والله چې دا څومره کنځلې کېږي په دا ټولو کنځلو کې تاسې شریک یې ورسره چې دا موږ پیغمبر ته څومره کنځلې برمل وکړې په دا ټولو کې دا سره شریک دي اوس باسئ د برمل نه مني برمل خو وایي چې زه کافر یم زه هر څه ختموم تاسې خو په هر څه ښه پوهېږئ تاسې ولې کنځلې کوئ دا تاسې برمل ته کنځلې وکړئ برمل راسي زموږ تاسې خوږ پیغمبر ته کنځله وکړي ولې کوئ دغه اوکې پوه شوې ښه مننه تا ته ښه به اوس ته پوښتنه وکړه زه وایم دلته په هر اول دلته یو قتله خلک دي هغه رښتیا مسلمانان هغه رښتیني مسلمانان هغه د اسلام په نوم راجګ شوي دي حتی په خپل مرګ نه دي بند وایي چې موږ ته په دې مرګ کې جنت راکول کېږي هغه خلک داسې خلک هم نه دي چې مکتبونه ویل دي هغه خلک داسې مطلق قرآني علوم ویلي دي دا قرآن خو علم نه دی په خپله باندې خو دغه د قرآن قصیدې اورېدل دي دا نور کتابونه شروع صلات او کنز منیه او نور ظلم دا شیان ویلي دي احادیث بخاري نو بیا دې راجګېږي دلته خلک وزني انتحار کوي انفجار کوي په کورونه باندې راکټ واروي او بیا بېرته دلته غټ ناورین راپېښوي دوی بیا چې کله په خپله ټارګېټ شي مړه شي
په دفاعي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا ووژل شي، بیا دوی شهیدان وي تر خپل مرګ لاندې بند. او دا دوی ته دوی خپله دا خبره نه کوي، دوی ته عالمانو ویلي دي، دوی ته مسلمانانو ملایانو ویلي دي، دوی ته شیخ الحدیث او شیخ القرآن ویلي دي. نو زه وایم چې دغه ټول مسله په اسلام کې ده، د اسلام له منځه ولاړ شي. ګوره برمله دا د اسلام نه څوک له منځه وړی سي په دا 1400 کاله کې چا نه له منځه یووړ، دې بعد هم نه وړل کېږي. اوس الحمدلله 1.5 میلیارد مسلمانان په دې دنیا کې نه تللی سي، نه اسلام تللی سي، نه څوک ورکوی سي. ګوره مسلمانان وګوره دومره په اسلام ولاړ دي چې خپله سینې پرې بمونه وتړي، عین امریکایانو ځان ور وړي. نه زه دومره علم لرم، نه دې ما دومره علم ته خالد دا یوه خبر ده چې ملګرو ته دومره ته په لایف کې نه دي، تا ته څوک راځي تا سره خبرې کوي. یو شی تاسو ته زیری وایم، هغه دا ده دغه اسلام غوندې سلګونه دینونه له منځه تللي دي، الله غوندې زرګونه خدایان د خلکو هیر سوي دي. برمانه یو ملت، برمانه یو ملت صرف توهین به نه کوي. اوس د تاریخ په تاخچو کې بند پاتې دي. دا شی ختمېدونکی ده او ډېر زر ختمېدونکی ده، خو که داسې دا ختمېږي د افغانانو بیخ او بنیاد به ورویستلی. نو زه وایم چې وار له مخکې چې دا شی ختمېږي نو باید موږ تاسې د دې شي نه ځان وساتو. برمله یو ملت خالي توهین مه کوه، پوه شوې؟ نه اسلام ختمېدی سي نه دا ختمېږي، دا ورځ په ورځ ماشاءالله په مخ روان ده. انشاءالله چې څومره په مخ اسلام روان ده بل یو دین هم نه ده روان. خو توهین مه کوه، صرف د افغانیت په هغه درته وایم، پوه شوې؟ توهین مه کوه، نور څه په زړه هغه ټول کوه، توهین مه کوه. صحیح شوه؟ په دې باندې افغان یې چې افغان نه وای هېڅ خبره نه وه، که پنجابی وي که هر څوک هېڅ خبره نه وه، افغان یې ټول وایي د افغانیان همیشه توهین کړی د اسلام ته. ښه وخت پوه شوې؟ کنځلې مه کوه، یو دا دې ما ومنه. صحیح شوه؟ قرآن په خپله ښکنځلې کړي د افغانانو ته، سوال درته کوم کنځل مه کوه، نور چې هر څه کوې هغه وکړه. کنځلې کړي حتی په قرآن کې ویل دي د کافرانو کونه ورچېرې کوي دا بیره. نه ګوره زه نه هېچا ته هم توهین نه کوم، نه کافر ته کم نه بل ته کم نه تا ته کم، خو ګوره د موږ پیغمبر او خدای ته توهین مه کوه. سوال درته کوم، ګوره افغان یې بیا د مازور متیه مه کوه دغه. صحیح ده؟ صحیح شوه، خو دغه شی خطرناک ده، باید څه وایي هغه ووایه، خو توهین مه کوه. چې بل کنځل درته کوي کټ کوی، هر څوک چې کنځل کوي کټ کوی. دغه شی توهین ته ضرورت لري. اسلام په خپله غواړي تا ته چې هر څوک کنځلې کوي او ته بیا د هغه په باره کې توهین وکړې، دا ټول په دې کنځلو کې شریک دي. دې توهین کې دا چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځا وکړله، بد رد ویلې، دې ټولو کې دا سره شریک دي. برمله صحیح ده، مننه. کور ودان په دې خبرو هېڅ هم نه کېږي، پوه شوې؟ مننه. اوکې مننه. ښه وخت. نصیحت په افغانستان کې د ټولو پرابلمونو اساس اسلام ده. جنگ، جهاد، غنیمت، بېناموسۍ، غربت، د ټولو مسایلو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ناامني ده، او ناامني دلته پېښې کړې ده. الله اکبر ده. هلو السلام علیکم. څال ورور ښې جوړې؟ کور ودان د هر څه نه مخکې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او پس له ځلامه زه برمله دا تا ته وایم، دا تا لکه مخکې یو خبره وکړه چې د خدایان له منځه تللي او اسلام له منځه تللي، دا ته پیدا کړی چا یې؟ ته ما ته دا ووایه، دا ته چا پیدا کړی؟ الله چا پیدا کړی؟ الله خو خپله قدرتي ده او هغو ده، ته چا پیدا کړی؟ د پیغمبرانو ده. یعنې چې چا پیدا کړی الله؟ یعنې څه خپله الله. خو زه درته وایم چې دا څومره انسانانو دا پیغمبر، دا څومره انسانان چې دا خو الله یا خدای چا پیدا کړی؟ سوال ډېر مشخص دی. څنګه؟ الله ټول عمر نه چاته محتاج ده او نه چا پیدا کړی ده. چا پیدا کړی نو له کومه څه وایي؟ له کومه؟ دا ته له کومه څه وایي؟ زه بالفرض زه غلام جان پیدا کړی یم، زه شنکر، کرشنا، اوستا، یهوا دې خلکو پیدا کړی. ته د الله چا پیدا کړی؟ زه هغه پیدا کړی یم، شیطان. ته شیطان پیدا کړی؟ الله چا پیدا کړی؟
یاره ډېر عجیبه، هېڅ نه پوهېږم. خدای پاک خو داسې په شرمو وشرمه چې دې نړۍ نه ورک سي. دا اولانه چې بي خلکو دا څومره لایفونه و هغو کې یعنې څه څنګه یعنې څه یعنې تا خبره څه شی الله چا پیدا کړی د دې شي ځواب راکړه. الله خو خپله الله د الله هېڅ نه چاته ضرورت لري نه چا پیدا کړی ده. دا موږ انسانان چې کوم یې الله پیدا کړي. ضرورت نه ښیم که چا پیدا کړی ده د کومه سوی ده ډاونلوډ سوی ډاونلوډ سوی نه د خدای دې په شرمو وشرموه. الله هېڅ کله نه څوک یې پیدا کوی سي نه چاته محتاجه ده نه هغه نه پرته بل څوک سته. کومه سوی کله چا پیدا ګوره کله چا پیدا کړی نه ده او ته دا دلیل لري چې کوم شی څوک پیدا نه کړي خدای پیدا نه کړي خپله موجودېدی نیسي. اوس ښه شی د موږ خدای پیدا کړي الله چا پیدا کړی ځکه باید چا پیدا کړی وي چې موجود ده چا پیدا کړی نه وي باید موجود زه درته وایم چې د الله نه پرته بل هېڅ څوک هم نشته چې هغه څوک پیدا کړي. الله نه چاته محتاجه ده. خو زه دغه پوښتنه کوم چې دی له کومه سوی چې چا پیدا کړی نه ده د جرګرم خبره له اسمانه راولېدلی د اسمانونه چا پیدا کړي ته وایې د اسمانونه چا د انسانان چا پیدا کړي دي له انسانانو کومه سوي دي دا ته څه وایې دا خو الله پیدا کړي الله چا پیدا کړی زه درته وایم چې الله هېڅ چاته محتاجه نه ده. محتاج نه وای پیدا کړی چا ده له کومه سوی له کوم ځای راغلی د له کومې خوره پیدا سو هلو الله نسته ځکه نسته چا پیدا کړی نه ده که وای خو یو چا پیدا کړی وای که نه د بل وایي لم یلد ولم یولد یعنې څه شی لم یلد ولم یولد یعنې څه مطلب د بل وایي الله محمد پیدا کړی و مت دغه داسې خطرناک غوندې ښکاري. د بلنې بزلي وګورم بلنې چا رالیږل زه به یو په دې کې انتخاب کړم او زنګ به ور ووایم خو چې زنګ ور ووایم باید خپل بوتاړ شریف راښکاره کړي. احسان یا خیله راسه احسان جوړ خیر جوړ تازه تکړه صحت مجاز مننه خیر په افغانستان کې درز الله اکبر او بیا درز الله اکبر او بیا درز الله اکبر او بیا درز الله اکبر بالاخره په نتیجه کې مړي یتیمان کونډې خواري او غریبي او بدبختي د ټول نتیجه نظر د څه دی تا ته ما مخکې ویل زه تاسو هېڅکله د عقیدې اسلام د باره کې خبرې نه کوم نو موضوع هم علم ته دی که نه زه خیر د موضوع کې علم نه لرم د مفتي نه یم امام نه یم کوم چې راځي بس هغوی به علم لري د خبرو کې زه علم نه لرم صحیح نو دغومره وه بس همدغومره ولا خدای ته وګوره مه کوه دې قصو نه تېر شه څنګه ورته وګورم خدای ته وګورم څنګه ورته خلک دې راضي په خدای ځانونه ګناهګاروي پوه شوې چې علم نه لري یو بحث باندې نه پوهېږي یو موضوع باندې نه پوهېږي ولې راځي ځان ګناهګاروي بل ګناهګاروي زما په شان قرار غلی کېنه وروره چې زه په مسله پوه یم زه درته ثابتوم چې دغه د الله اکبر تر شا اسلام موجود هغه په موټر کې ناست الوزي هغه مسلمان ده ته ګوره ته چې یوازې اسلام افغانستان کې دی په افغانستان کې اسلام دومره خطرناک دی لکه څومره چې دغه حالت ته ویني نه افغانستان اسلام خبره کوي ته خطرناک خبره نه کوي که ته وایې نور اسلامونه سم دي در سره مننه د افغانستان نور اسلامونه خبره نه ده اسلام یو دین دی هغه په هر دنیا کې دی یو دین دی ته د اسلام ته غواړې اسلام له منځه یوسې ولې اسلام دغه دین دلته په افغانستان کې حاکم دی دغه هغه دین دی چې په ټول نړۍ کې شته دغه دین دی ما ته غلطي دین هماغه یو دین دی په ټوله دنیا کې دی په ټوله نړۍ کې دی ګوره
اسلام هیڅ زه کله دا غلط درته نه زما ثابتول خبره غواړم چې د دې ټولو تر شا هغه څوک چې ځان شهیدوي، هغه څوک چې په سنګر کې ناست دي، د سنګر په نوم باندې جبهه نیولې ده، هغه یاغیان د طالب په نوم، د داعش په نوم باندې، دا ټول خلک چې دي دا مطلقاً اسلامي نظریه لري، اسلام باندې پوهېږي، په قرآن یې لوستی ده، طالبان دي. طالب څه ورته وایي؟ د مدرسې خلک طالب ته وایي. وروره ما تا چې دا دوی کارونه کوم طالبانو ما ته محصلین خبره ورته وره زه چې دا کار کوم ځان وجنم بل وجنم مسلمان زه اسلام نه خبره یم. اسلام هغه دین دی چې هر څه پکې دي. زه د اسلام ته نه نن خبر دا کله چې ویلی اسلام نه خبر شم خبره وره زه چې ته نن دا اسلام نه ویلی خبر شم چې ملا هیبت زه الله جان نه کوم خبره ته وره نن دا زما خبره ویلی وره چې شیخ زما القرآن خبر ته مولوي وکړه صاحب هیبت الله اخونزاده په قرآن نه پوهېږي. تر اخونزاده خبره پرېږده ته د اسلام خبره قرآن کې زه ته د پوهېږي که نه اسلام پوهېږي؟ خبره په قرآن پوهېږي که نه پوهېږي؟ خلاص راته ووایه چې دا سړی نه پوهېږي. څوک ملا هیبت الله زه په سیاست او طالب پاک نه خبر نه کوم زه اسلام یا باره که خبره دا کوم کار کوي په اسلام پوهېږي، سره دې په اسلام پوهېږي، آیا دی کافر دی چې دا کار کوي؟ خو نه مسلمان ده، خو ګوره نه دیني څوک عالم ده. چې افغانستان کې ځان وژنه کوي انتحاري کوي افغان وژني یو بل وژني سړک ورانوي بم ورانوي هغه د اسلام نه خبره دی. که چېرته هغه د اسلام نه خبر وي هغه دا کار نه کوي. طالبان دغه یې د دې مطلب نه دی دغه د دې مطلب نه دی خبر ته ورشه چې ګوره ځان طالبان یې وژنه کوي دا د اسلام نه دی خبره. زه د اسلام نه خبر یم بل ته خبر دی هغه هېڅکله خپل ورور نه وژني. هغه طالبان چې هغه انتحاري کړی تر اوسه پورې هغه به دوزخیان وي ستا نظر دا د اسلامي نظر؟ دومره علم نه لرم ګوره چې هغه باندې ما ته وویل چې هغه خبره کولی نه شي کله دا خبره کولی نه شي د رښتیا درته یم خو چې دا ګوره خلک د زه اسلام دومره په کنسپټ پوهېږم شهیدان. ګوره زه تر هغه چې پوهېږم دا خلک اسلام نه خبره چې خبر شو هېڅکله څوک ځان وژنه اسلام کې نشته که هغه په هر رنګ په هر دلیل په هر دغه هېڅکله ځان وژنه اسلام کې نشته. زه فکر کوم چې ته په اسلام باندې نه پوهېږې. دلته له ما سره څو آیتونه دي چې درته ښکارولی یم سم درته ویلی یم. آیاتونه مې د مخکې واورېد هغه تا د ځان نه جوړ کړي دي او هغه هر څوک چې هغه ولاکو د قرآن هغه آیات یې نه ویل الف ب ت نه پوهېږي. ته چې کوم آیات وایې ته چې څه د ځان نه جوړ کړي هغه چې هغه لس کلن ماشوم دی هغه باندې پوهېږي. هغه آیات د ما وره د ما ځان نه داسې یو دغه جوړ کړي او ما هم ګناهګاره خلک هم ګناهګاره. نه ګوره سورت انفال ده سورت محمد ده زه دغه دومره بیا آیتونه نه جوړوم لکه دغسې دي. سورت توبه ده سورت احزاب هغه آیاتونه هغه یو عربي ته قرآن راواخله هغه ژباړه هم لري درته آیات نمبر ښیم د صورت نمبر ته ښیم پیدا کولی شي زما ځان نه جوړ کړي دا آیتونه نه دا مخکې چې تا کوم څه ویل ځان نه کړي تېرېږه دغه آیاتونه نه تېرېږه زه ستا په هېڅ یقین نه لرم. ته مسلمان نه یې ته د آیات نه څه خبرې ته د قرآن نه څه خبرې. دا خو د شن د سړی باید مسلمان په دې شپې په دې ماشوم هم پوهېږي ته چیرې کوي. خو ما هم د چې ماشوم هم پوهېږي تا څه جوړ کړي هغه د ځان نه جوړ کړي هسې د یو نخرې دپاره د یو تفریح دپاره جوړ کړي. طالبان چې کوم آیاتونه باندې عمل کوي دغه آیاتونه به راخلي. طالب هېڅکله په آیات عمل نه کوي. ما ته مخکې واضح کړه ته ومې چې طالب د اسلام نه خبر د آیات نه خبر د قرآن نه خبر شو. ته دا وایې طالبان کافران دي. څوک طالب زه ته نه وایم هغه څوک چې افغانستان ورانوي یو بل وژني یو بل خپل منځ وژني. طالب ورانوي مشخص سړی معلوم ده. طالب ورانوي دغه د تېرې ورځې انتحاري مسؤلیت طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد منلی دا سړی کافر دی که مسلمان دی؟ بس هر څوک چې یو بل وژني هغه کافر. ما ته څه ویل چې فتوا زما کار نه دی زما ملا یې نشي ورکړی زما امام نشي هغه د مفتي کار دی. له دې نه دا معلومېږي چې دا خلک رښتیا مسلمانان دي. تا ته ډېر ښه وخت غواړم مننه کور دې مننه بس نور د قصې نه تېر شه خدای په امان. سلام علیکم. ښه وخت ښه خپلواکه دغه سړی ملګری د کیسې کې مه اوسېږي زه در پیدا کولی شم. یو ملا یا مفتي دې راسي او بالکل عبدالحق بیتاب اوکې
ودرېږه زه ته راواخلم عبدالحق بېتابه. او تا ته خو زنګ نه درځي، ته یو دا پیج لایک کړه، هلته بغه راولېږه، بلنه راولېږه. زه ته زنګ ویم تر یو وخت پورې بل څوک راخلم. بلنې هم ګورم چې بلنې چا رالېږلي دي، بلنې چا رالېږلي دي. انشاءالله خیر جوړې. مهرباني خیر جوړې په خیر یې. مهرباني ورور څنګه چل ده دا تا خبرې وه داسې افغانان دي انتحاري ده او قرآن یعنې دا وایي چې انتحاري وکړو دا خبرې نه دا اوس پورې زه دا تا خبرې اورم. نو اوس مونږ خو دلته انګلینډ کې اوسېږو، تا خو نه پوهېږم کوم ځای کې اوسېږي. دلته ټوله خلک سره په دې راضي شوي دي چې هر یو خپل دین کوي، نه مونږ د بل چا په دین سره غرض لرو، نه څه توهین رسوو، نه دې مونږ دین ته توهین ورسوي. ته یو هېډفون ولګوه. صبر وکړو. غږ مې درځي؟ صبر وکړه زه ګوښه کې لګوم. ها اورم. اوري اوس مې غږ درځي؟ بلې صحیح غږ راځي. خیر جوړې په خیر یې. او مننه. تا وویلې چې دلته خلک وایي چې له کوم دین نه کوم ولې دین دی، هر چا خپل دین. مثلا چې دغه مونږ ته د قرآن شریف خبره مه راخله چې له کوم دین کوم ولې دین، یعنې دغه اروپا کې د هر ملک کې دلته هم یوازې شدي د کافران نه اوسېږي، نه یعنې یوازې عیسویان نه اوسېږي یا یوازې یهودان نه اوسېږي. مطلب دی ووایه، کیسه مه کوه، مطلب دی ووایه، مطلب څه ویل غواړې، اصلي خبره څه شی ده. مطلب مې دا وروره جانه چې دا خلک بد کوي چې تا ته هم کنځا کوي او تم دغه ټوله په یو ټارګټ سره مه وهه، پوه شوې؟ ګوره موږ ټارګټ شوي یو، افغانستان ټارګټ دی، د افغانستان خلک ټارګټ دي. او زه پوهېږم په هغه مې سر خلاصېږي وروره. دلته هره ورځ د اسلام پر اساس باندې دا خلک وژل کېږي، نو دا خلک توهین حق ولې نه لري، دا خلک ډیبیټ حق ولې نه لري، دا خلک د خبرو حق ولې نه لري. هغه په افغانستان کې هغوی خپله سره وزني که نه، هغوی بې عقلان دي که نه. اسلام په نوم طالب بې عقل دی. اوس واوروره خبر ته غوږ ونیسه. هغه بعضې خلک دي د اعصابو تکلیف لري، ته په هغه پوهېږې د اعصابو تکلیف څنګه شی؟ اوس اعصابو تکلیف څوک لري؟ یعنې دلته خو هسپتالونه دي، سهولت ده، پیسه ده، خلک زه په خبره نه یم پوه. ته ماته ووایه ته څه ویل غواړې، اخري مطلب دې راته ووایه، هدف دې راته ووایه، څه شی مطلب څه شی دی د خبرې؟ یو مطلب دا ده وروره چې یعنې ټوله دنیا سره راضي شوی ده چې یو بل دین توهین ونه شي، نو زه تا نه ګزارش کوم باید توهین ونه شي. موږ همدا خبره کوو چې موږ افغانان ته د اسلام احترام ولري، دا اسلام دې نه راځي، ما خلک دې نه وزي اسلام لپاره. آفرین خیر چې بالکل صحیح خبره، توهین دې ونه شي، یعنې دغه کله توهین نه موږ افغانان اسلام راځي، افغانان وزني خپل افغان راپورته کوي، دا خلک وزن نه قرآن او حدیث دا خبرې نه دا کوم چا چې د قرآن او حدیث د تر اخیستی دا او درته ښودلی ده، دا فکر نه کوم چې ته په قرآن پوهېږې. زه په قرآن کې درس در کوم، هغه ځای پیدا کړم، خپله ته راوښیم ستا مطلب چې دی د قرآن هغلته. نو ما خو عربي نه ده یاده، تا عربي یاده ده؟ ما عربي یاده ده، خو ځکه درته غږېږم. تا عربي یاده ده؟ و ځکه په دا قرآن پوهېږم، دا د ویر په کتاب نه ده، ټول تروریزم دی، ټول بې عقلي نه دا خلک چې دي دا قرآن شریف دا هر څوک خپل ځان ته یو دین لري، نه اوس دا خبره نه پوهېږم، د تا خبره واضح نه ده، د تا خبره دوامداره تکراري ده، د تا خبره کیسه ټایپ خبرې کوې ته د ښه وخت غواړم، د تا خبره نه پوهېږم ته څه ویل غواړې، هدف دې څه شی دی دې خبره؟ زه څه هدف نه لرم ورور مې، زه صرف دا وایم چې ټوله دنیا مجموعه یو ځای سره اوسېږي، ټوله یو بل دین ته احترام لرو، خو تا دین له موږ نه قرار کړه. زه به دغه وګورم،
عمران علي خیل. ښه رښتیا چې په دین نه پوهېږي نو ولې مسلمان یې؟ هغه دی د زبي کاکا دا خلک چې په دین نه پوهېږي ځکه مسلمان دی، که په دین پوهېده مسلمان نه و. هېڅکله باید مسلمان نه وی. عمران انګیز